زمارونو کلم چې په مسلمان باندې یو تکلیف یا آفت راشي دا عموما الله خپي نو دا تکلیف راولي خدا تکلیف دا ازمایشم وتوي او الله عذابم وتوي او رحمتم وتوي درې سيزونه دي وسم بعد خلق وي دا ازمایش دی او کدا عذاب دی سو کوئی دا عذاب دی کدا رحمت دی سو کوئی دا پڑیرو نیکانو خلقم راغلی دی نو یو د تاسو په دې پویم چې دا څه شی دی لکه نن سبا په ټوله دنیا کې یو بیماری په خورېدو ده او هغې له دوی د کورونا وایرس نوم یې ښودی دی زما ورونو دا عموما یو آزمایشي آزمایش څه دپاره د عام مسلمان دپاره د عام انسانیت دپاره یو آزمایش یو ابتلا ده چې ته په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کې او که نه کې مسلمان په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کوي که نه کوي او هر سړی دې په زړه لاس کېږدي چې زه خو ګناهګار یم دا د ما د ګناه د وجې کېدی شي الله خفه شوي نو زه د ګناه نه توبه وباسم او که نه امتحان شو او کافر دپاره هم یو ازمایش دی چې ته خو زما نه ډېر زیات لرې لږ سوچ وکړه خپل ځان ته وکړه د کائناتو ته وکړه حق ته نظر وکړه او مسلمان شه کله چې په مکه مکرمه کې د مکې خلقو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تنګ کړ نو حضور پاک د خولې نه هغې ته یو خیره وخته چې خدای په دې د یوسف علیه السلام د زمانې په شان قات راولي اللهم علیک بقریش او اللهم اجعلها سنین کسنی یوسفا د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کم قحط راغلی و هغسې قحط په الله راوله دې دپاره چې دوی سوچ وکړي او دوی پوه شي چې دا عذاب خو په مونږ په دې وجه راغی چې مونږ په دې پیغمبر پورې ټوقې وکړئ دې م ونه منه د شا باندې م لرې واچو د له مری ګریوان ته لاسونه او څادرې ور واچولې او مسلمان له م ډېر لوی تکلیف ورکړه کیدی شي په دې عذاب په دې ازمایش دوی د خپل کفر نه او د مسلمان خلاف سازشونو نه توبه وباسي خو هغې توبه ونه ویسته اگر چې دې زمانه کې رسول الله مبارک ته رجوع کړه چې ته الله ته سوال وکړه چې خدای دا قحط ختم کړي هغه دعا م وله وغوښته چې الله دا قحط پې ختم کړي خو الله ورته قرآن شریف کې وفرمایل چې زه به دا تکلیف ختم کم قحط خو ګورې دوی سمیږي نه بیا به هم دغه چل کوي چې مخکې کم کړی دی نو بیا الله په بدر کې راونیول او غټ غټ سرداران او یې ولته مردار کړل دقه رنګې زما ورونو دې زمانه کې دا کافران انخطي دي او اسلام پورې ټوکې ټقالې شروع کړي دي څوک د حضور پاک خاکې جوړوي د هغه نقشې جوړوي او د نبي علیه السلام ذات اقدس پورې ټوکې کوي او تاسو ولیدل د کافرو ملکونو کې قرآن شریف راغلی او خپې پې د پاسه ږدي او د قرآن بې عزتي کوي او تاسو ولیدل چې مسلمان سره څومره ظلم شروع دی د مسلمانانو ماشومان بچي راغشتي دي او په ځمکو ټینکونو ته یې غورځولي دي ماشومان بچي او دریابونو ته یې غورځولي دي او په کونډو کې کبانو ته اچولي دي کبان پرې رانیسي الله پاک د هغې مسلمان دپاره شهادت شو لیکن لکه څنګه چې د حضرت یاسر دپاره شهادت شو د حضرت سمیه دپاره شهادت شو هغې کافرو ته اوس هم الله یو تنبیه ورکوي ګوره دومره هوښیاران او سوچ کې بیا هم پراته دي چې تاسو پرون ولیدل چې په امریکا کې هم د هغوی چې کوم اجلاس و د قرآن شریف تلاوت یې پکې وکړو او تاسو ته دا پته مو لګېدله په نیوزیلینډ کې هغې لګیا دي او چغې ووالې او بانګونه یې وویې او په هغه ملک کې چې یو وخت کې د مسلمان مرکز و د مسلمان مرکز و او هغه ملک باندې چې دا کله وبا راغلې ده نو هغه ملک اندلس او دغه علاقو کې وی بیا لګیا دي بانګونه په جوماتونو کې شروع کړل
یعنی پته ورته لګي چې ګورې د خلاصۍ شی دغه پته ورته لګي چې د خلاصۍ شی د قرآن شریف دا تلاوت دی او قرآن ته رجوع پکار ده نو د دغه کافر دپاره هم یو عذاب هم دی هغې دپاره یو ازمایش هم دی چې ظالمانو مسلمانان او د ګناهګار امت دپاره هم یو ازمایش او ابتلا ده چې ته اوس هم توبه وباسې او که نه وباسې الله ته رجوع کې او که نه کې او د نیک سړي دپاره رحمت دی نبی علیہ السلام د طاعون متعلق فرمایي چې دا رجز عذاب دی د بدعمل دپاره او د مسلمان دپاره رحمت دی چې په دې مرګ څوک مړ شو نو هغه له د شهادت اجر خدای پاک ورکوي نو رحمت هم شو د مسلمان دپاره د نیک سړي دپاره د شهید ته جوړیږي او د الله عذاب هم شو د هغه چا دپاره چې بیا هم څوک توبه ونه باسي الله ته رجوع نه کړي یا کافر دپاره او یو ازمایش هم ده چې ته په دې ازمایش کې څه کوې زما ورونو په کار دا دی چې داسې وخت کې مونږ الله ته رجوع کړو مونږ خدای ته ژړا وکړو دریاب چې کله په سر راشي او کله کور نه دنه تو شي نو بیا په ژړاګانو په توبو کار نه کېږي دریاب چې راشي بندونه که ته تړې بیا بند نه تړلی کېږي د مخکې نه به د بند ضرورت محسوسوي چې دا دریاب لا راغلی هم نه دی او ته پوه شې چې باران دی او دا سکنده راځي دا سین راځي نو ورېږه مخکې نه ورته بند وتړو چې کله راشي نو بیا په بندونو کار نه کېږي بیا به په یو څیز کار کېږي چې رب العالمین ته رجوع به کې جاړې به خدای پاک ته چې کم ذات د عذاب راوستی دی چې هغه ذات د عذاب ختم کړي زما ورونو خلک څه کوي خلک نن په کورونو کې ناسته کېناستل ټیک شوه په هدایات و عمل وشو لیکن ګناه ته خلک پرېوتل څوک په لړوی نښتې دي په خپل بیټک کې او په کور کې دننه او څوک لګیا دي په فیسبوک کې فلمونه ګوري فیسبوک ته خلک پرېوتل ګناه ته خلک پرېوتل او څوک لګیا دي او په نټ باندې ګندونه ګوري نو د خدای له غوسه ورځي بیا دې سره که نه ورځي یو څیز به کوو چې هغې ته توبه استغفار وایي الله ته رجوع کا نو الله پاک د مسلمان په توبه بیا خوشحالیږي او ګناه ورته معاف کوي الله پاک قرآن شریف کې اعلان کوي قل اوایا ای زما محبوبه د خپل امت ته چاته ووایه نیک ته نه نیک ته مه وایه نیک دی واوري قرآن ټولو دپاره دی خو دا اعلان خاص یو کس دپاره دی دا نتیجه وروسته د یو کس دپاره ده نور قرآن د ټول مخلوق دپاره دی ووایه چاته یا عبادی الذین اے زما بندگانو گناهګار انسان ته اعلان وکړه ګناهګار ته الله څه وایي یا عبادی اے زما بندگانو کومو بندگانو الذین اسرفوا علی انفسهم هغه بندگان چې ځان سره زیاتې کړي دي اے ګناهګارانو بیا ورته څه وایي زما بندگان یې ګورئ یعنی الله دلته مرحم وایي ګناهګار ته مخکې وایي یا عبادی اے زما بندگانو څومره د مینې لفظ دی یا عبادی اے زما بندگانو کم بندگان الذین اسرفوا علی انفسهم هغه بندگان چې په ځان یې زیاتې کړي په ځان ظلم دی د خدای خلاف ځان سره ظلم دی د خدای دشمنی ځان سره ظلم دی ګناه ځان سره ظلم دی نو اے زما ګناهګارو بندگانو اے ظالمانو بندگانو اے چې په ځان مو ظلم کړی دی بندگانو لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مایوسه کېږئ ما اوهو پکار خدا و چې ګناهګارو سمبم کم ګناهګارو عذاب ته به مو لېږم ګناهګارو دوزخ کې به مو منډم ګناهګارو عذاب به راولېږم نه بیا درته څه وایي لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مایوسه کېږئ ما ګوئ دا مو چې ما ګناه وکړه ما به خدای وبخي او که نه ما ګناه وکړه ما به الله معاف کړي او که نه نه مه مایوسه کېږه ان الله یغفر الذنوب جمیعا چې الله وغواړي ټول ګناهونه ته بخي انه هو الغفور الرحیم الله بخونکی دی او داسې طریقه سره بخل کوي الغفور چې پریدي بیا نه ټول درته بخي پریدي بیا نه معاف دې ته هم نه ګوري چې دنه تپوس وکړي چې دا ګناه دې ولې کوله او الرحیم د بخشش نه پس مزید رحم هم در باندې کوي توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي او چې مونږ الله ته رجوع کړو مونږ الله ته توبه وایسته مونږ توبه نه بس مونږ مستی کوو په دې کې بیا خلک بعضې د کورونا پورې ټوقې کوي او ټقالې کوي لطیفې جوړوي دې پورې خنداګانې کوي دې پورې
او خنداو کی او لطیفه جوړه کی الله قهر نورم په جوش کې راځي او چې توبه دې وایستله نو الله پاک ډېر مهربانه دی رب العالمین فرمائی حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام فرمائی چې الله فرمائی اے بندگانو کستا گناہ دا دے اسمان دے غاڑو تورسیگی ستا گناہ دا اسمان دے غاڑو تورسیگی لو بلغت ذنوبک عنا تا اللہ اسمان دے غاڑو تورسیگی او شرک دی نہیں کڑے شرک دی نہیں کڑے معافی دی وقتا ټول در تبخم اس پروا میں نشتا نه د چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم نه چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم ته درته ټول هر څه بخم خو بنده لږ خو ماته سر ښکته که بنده لږ خو یو پوټې وګوره چې دا عذاب په ما ولې را روان دی دا ازمایش په ما ولې دی دا تکلیف په ما ولې دی خو ما الله خفه کړی دی که قسم په خدای الله د مور نه په بچي ډېر مهربانه دی مور په بچي دومره مهربانه نه ده څومره چې الله پاک په خپلو بندګانو مهربانه دی نو بیام چې بندس مور زوی سرکشه شي نو پلار ټوپک راولي ډستی وباسي چې زوی سرکشه شي نو جیل دی ورکي او حکومت ته وایي خېونه به دا سرکشه دی چې سرکشه شي د کور یې وباسي جایداد نه محروم کړي زما په مخ مه لګه زما په قب ما مرګ نه پس به زما مخ ته هم نه ګورې جایداد نه یې وباسي کور نه یې وباسي چې سرکشه بچي چې سرکشه نی سرکشي نو بیا پلار گزاره کوي ورسره سرکشه چې نه پلار گزاره کوي نه مور گزاره کوي چې بنده سرکشه شو بیا رب العالمین هم گزاره نه کوي دا سرکشي ده چې ګناه کوم معافي نه غواړم دا سرکشي ده چې ګناه کوم او معافي نه غواړم ګناه کوم او چې خدای مې راونیسي نو زه بیا د الله پاک نه معافي نه غواړم نورې ورپورې ټوقې او خنداګانې کوم دي ته سرکشي وي توبه به وباسو په توبه به الله دا بیماریم ختمی دا کورونا هم ختمی دا راوستی خدای دا او لرکی به رب العالمین زمارونو نن ټوله دنیا جام ده ګورئ د خدای عذاب ته نه امریکا اوس ټینګېدی شي نه لندن ټینګېدی شي نه فرانس ټینګېدی شي نه اټلي ټینګېدی شي او نه نور ملکونه ټینګېدی شي نن ستا دې حد ته بادشاهان رسېدلي دي بادشاهان چې موږ سره لاس مه میلاوه ہے کوټو کې کښېنئ نن بادشاهان دې ته ورسېدل وزیران او گورنران دې ته ورسېدل چې دفترو ته هم راځئ په خپلو کورو چوټي شوه چوټي سکول ته هم مه ځئ چوټي شوه ګاډي هم بند کړئ پلین کوچ کې هم مه ګرځئ بس کې هم مه ګرځئ مهرباني وکړئ کور کښېنئ کور ته به ډوډۍ درځي خو بار مه روزئ دا د خدای قهر یره ده که نه ده الله غصې ته څوک نشي ټینګېدی دینه مه یریږه باره او د ما کور خو په غر د سیلاب نه بچې مه دې سیلاب سره څه کوې او زه خو به سپری به وکړم او د ماشو نه بچ شم د ډینګي نه به زه بچ شم څادر به واچوم دې سره څه کوې خدای دې دې نه زیاتوي دې نه بل قهر راغی هغې سره به بیا څه کوو داسې قهر د خدای راغلی دی چې نن دې مړې چې وشي په دې کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدي پلاسټک کې د لبن کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدي جنازې ته دې هم نه پرېږدي جنازې ته مجت نشته امام بال ته ولاړي مقتدي به یول ته بل بال ته ولاړي او کنده کې خخ کې داسې لکه د مردارې په شان زمارونو الله ته رجوع کړي الله د مسلمان په توبه ډېر زیات خوشحالېږي بخاري شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې په یو اس باندې سوري او په دې اس د ټول خوردنوش خوراک سامان اوبه هر څه پراته او دی یو صحرا ته لاړ دی ستړی شو د اس د کوز شو د خوراک سامان اوبه هر څه په اس پراته دي چې دی کله ستړی شو او د اس نه کوز شو نو دی له خوب ورغی وده شو چې دی راپاڅېده نو اس یې نو اوه خدای اس نشته اوس به څه کوم زه خو د دې بیابان نه وتیم نه شم دا خو ډېر اوږد بیابان دی دې کې خو زمري شته دې کې خو ماران شته خماران شته دې کې خو هر قسمه شرمخان شته اوس به څه کېږي دې غریب اس پسې منډې وایي اس پیدا نه شي نه اوبه شته اوبه په اس ولاړ نه خوراک شته خوراک په اس ولاړ دې د جن نه مایوسه شو ستړی شو وږی شو تږی شو جن نه مایوسه شو او منډې ووالې خو اس پیدا نه شو دی راغی خپل ځای له او په دې سوچ کې دی چې مرم خاصې مرم راشه دی خپل ځای کې به سملم که په دې خوب کې چې ته سا را نه ووته خو چې دی څنګه په دې خپل ځای له راغی او سمله اوده شو او ناګهانه سترګې وغړولې اس ورته خوا کې ولاړ
د ازر د واګې نه ونیوه او چې ویې کتل مقره د خوراک او سامان پې پروت دی جون ورته میلو شو جون خوراک میلو شو اوبه میلو شو اس میلو شو دی دومره خوشحاله چې د خوشحالۍ نه دی وی اللهم انت عبدي وانا ربک الله ته مې بندی زه دې رب یم نه په غلطۍ نه خولې نه ووتل د خوشحالۍ نه که داسې په غلطۍ ولي سړی پې نه کافر کېږي دومره خوشحاله دی چې وی الله ته مې بندی زه دې رب مطلب دا ته مې رب زه دې بندی یم او په ما مهربانه شوې وی دا سړی په دې اس موندو چې څومره خوشحاله دی الله د مسلمان په توبه ر دې سړي نه زیات خوشحالېږي الله لیکن مونږ توبه نه وباسو مونږ هسې د قصده توبې وباسو توبه 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 دا د قصده توبې دي توبه دې ته وایي چې زه به دا ګناه مې نه وې کړې ستومانتیا الندم توبتون دا مې نه وې کړې څه خبر یو دویم آینده له به قصد کوم چې دا ګناه به نه کوم او دریم دا به سوچ کومه چې الله دا په دې ګناه خو ته نیول کې خدای ما ونه نیسي په دې ګناه باندې درې خبرې سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندمه آیت به استغفار ما ډیر خلک لاس کې تسبیح او په خولې توبه توبه اړه کې هماغه ګناه پرتی شیطان وي د خمې غرق کړی خمې برباد کړی خمې غرق کړی او خمې برباد کړی نو زما وروڼو توبه به وباسو خو په سچه توبه به وباسو الله بل لار زموږ نشته مونږ څوک الله سره د الله عذاب سره اسم نشي کولی اسم مونږ نشو کولی مونږ به توبه وباسو رب العالمین ته په سچه به رب العالمین ته توبه وباسو چې الله پاک دا چې څه دي دا به زموږ د ګناه د وجې نه وي الله مونږ په دې معاف کړي او خدای ته توبه به وباسي الله په توبه بیا خوشحالېږي زموږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګارو د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف کړو د بیت الله نه په مکه کې د طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کی نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بند شي دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره څوک شروع کی هسې د ذکر په بنیاد که سړی طواف کوي او دی پکې لبیک وي نو څه منع نه دی د ذکر په هغه لبیک نه د ذکر په لبیک اللهم لبیک خدای د تا ته حاضر یم نو دا سړی لګیا دی طواف کې خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور هم الفاظ د خولې نه وباسي د وی لبیک یو نیک بزرګ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې ده به وی لبیک د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک دا نه قبلېږي نو دې بزرګ تپوس وکړو د دې سړي نه وی ته دا اواز اوره چې تا ته کېږي وی یو تا خو چې زه کو هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم وی دا د کله نه چې کله نه چغه هم د لبیک وی لا لبیک نو دی ورته وی بیا سله دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري څه لکې کړاو څه دپاره کې بیا کې نه پاره هم د تصفا اعلان راځي چې نه قبلېږي او ورته وایي سړی وی ما خو ګناه کړی دی ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی یم او زه ورته لبیک ویم نو دلته خو واقعي نه قبلېږي ځکه ما ته اواز راکړي چې نه قبلوم نو ته راته بل دروخواه چې هلته لاړ شم هلته ورته لبیک چغې ووایم ما ته خو دا در معلوم و دلته رالم دا بیت الله د خدای کور دی دا در معلوم و دلته رالم چغې ورته وایم دلته یې نه قبلېږي بل وخوایه بل خوا ځمه پرېږدم نه زه به دقه چغه وایم چې لبیک لبیک الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر چې دا ټکې ووې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وی لبیک نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک ګوره بنیادي صرف دقه دی توبې مقصد دا دی چې لکه عجزي راوله خدای معاف کې که نه معاف کې زه به تا ته سجده لګوم الله بخې که نه بخې زه تا نه معافي به غواړم الله که شړی ستا د در نه نظم یو عالم وی په لاره روانو یو ماشوم مور راویسته او د دروازې نه بار دیکه کوي رخشه اخوشه دې ماشوم د مور ډېره زیاته نافرماني کوله لږه نه ډېره زیاته نافرماني مور ورته نصیحت کو خو دا ماشوم نه سمېده اخره کې د مور دې ماشوم د کور نه بار راوست وی تا ما لړه شي نو کړه دې راله پوخ کړه زه مه کوه ورته به یې کوم زه به یم کوه ته به یې زه نه کوم زه خو دې برباد کړم ما له خو د ژوند تباه کړه عذر وکېږه چې زما د کور ته بیا را نه شي ځه خپل کار کوه
دا ماشوم داسې سمند دی لاړ او دا ماشوم جاړي مور ورته ورجلنده که دا ماشوم واپس راغی چې واپس راغی نو هغه د درشل د پاسه سر کېښوده او جاړي وده شو لږ ساعت پس مور څه کار پسې راووته چې دروازې کلو که چې وکتل نو ماشوم اقه سلګۍ په خوب کې وی او سترګو نه اوښکې روانې دي او په درشل د پاسه سر ایښودی دی د مور رحم خو جوش کې راځي که نه نافرمانه بچي وي د مور خو مور ته چې کله دې سر ښکته کړي نو مور ډېره رحم دیله ده هغه ماشوم یې راوچت کړو د سینې پورې جوختونې وه بچې ما څو ځله پوه کړې نه ځې که نه ما خوشړلې خو لا نړې هم دې در کې بیا ما ته پرېوتې سینې پورې جوخ که ښکلی که خاورو سره یې اوچت که خپل کور ته یې بوته عبرت ته دې نه واغېسته او ما به الله شړي د الله شړل سري ما به ناجوړه کوي ماله ما بیماریم راولي تاله به زویم وجني تاله به رورم وجني تاله به مورم وجني ته په خپل خیر شر نه پوهېږې الله به پوهېږي تا باندې به غل راشي خزانه به هم دنه یوسي تکلیف به هم دله راشي خو ته به د هغه ماشوم په شان چل کې زی به خو واپس به راځې په درشل به سر لګې دا نه چې زه خپل کار کوم مورې چې ته مصري سره به کار کومه زه چې ته لار به جارو کوم چا سره به نوکري کوم په تام شړق پرې وځه نه دا بچې لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو واپس راشه په درشل سر ولګوه واپس کینه رب العالمین ته سر ښکته که الله معافي غواړم الله که ته ما ځان نه شړې نظم الله که ته ما لرې کې نه لر کېږم الله که تا په ما تکلیف راوست بس خري کړي دي الله که تا ما نه مال بغل راغی بل شی راغی بل شی تکلیف دې راکړه هر څه چې را سره کې خو ستا دا در نه پرېږدم قسم په خدای د دغه مور نه د خدای رحم ډېر زیات دی موږ سر ونه تخته نن موږ خنداګانې کوو په دې ویرس پورې ټوکې ټقالې موږ لوبې کوو نن دې پورې موږ خنداګانې کوو دې شي پورې زمارونو ګورې بار ملکونو سره اسباب شته موږ سره نشته بار ملکونو سره هر څه شته موږ سره نشته ګورې د بار ملکونو جدا سسټم دی ستا د ملک جدا سسټم دی دلته به خالص حکومت د غم نشي کولی هلته هم نشي کولی خو د بیا هم هغې سره څه اسباب شته پیسه هم شته دولت هم ورسره شته ستا ملک خو مخکې نه قرضدارې را روانه قسم په خدای که د صدر وزیر اعظم گورنر وزیر اعلی بل څوک بچکی به دې څوک الله عبرت بالو الله ته به رجوع کوو او چې الله ته رجوع کړه نو ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله پاک ته چې بنده رجوع وکړي نو رب العالمین یې معاف کوي په بخاري شریف کې یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې بنی اسرائیلو کې یو سړی ډېر زیات ګناهګار انتهایی ګناهګار نو هغه چې کله مړ کېده نو هغه وصیت وکړه خپلو بچو ته بچي راغونډ کړه نو لاول دی بچو ته وایي چې زه څنګه پلار یم نو هغې وایي چې بابا ته خو ډېر ښه سړی نه ما تاسو سره چې ته څه بد زیاتې نه بابا تا خو زموږ ښه تربیت کړی دی او پلاران هر څنګه غو ستا نه ښه پلار بل نشته دی وایي ښه بچې زما مرم زما یو وصیت دی زما یو خبره به منې وایي بابا چې ته څه وایې نو دا پلار ورته وایي چې بچې که زه مړ شم ما ډېره لویه ګناه کړې ده زه الله ته نشم مخامخ کېدی نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې زما دا چې زه مړ شمه نو زما دا لاش به تاسو وسوځوئ او چې دا وسوځوئ نو دا بیا چې کله ایرې شي دا اډوکې خوټه کوئ چې ښه ایرې شي نو نیمې ایرې چې ښه تیز بادي په کمروز نو نیمې په دریاب اونولې او نیمې په دې وچې اونولې اوهو بابا د ګناه د پاسه د ګناه وصیت کې د جرم د پاسه جرم داسې کې وی بچې بس که دام کا اسم ګناهګار خدای سوځوي که نه نو که دا د نشم مخامخ کېدی رب العالمین بس هغه دا سوچو زړه کې د دې نه دا معلومیږي چې بس که په دې مې خدای چې ته وبخي چې یاره زه بس ځان یې روک که روک صحیح یو ساده سړی
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بچو نه ښې وعدې واغېستې او چې کله دې مړ شو نو بچو ورسره همغه چلو ویسوځه نیمې خاورې ولا په اوبو کې وشیندلې ایرې او نیمې په دې وچه چې کله تیز باد زمارونو الله نه اسم نه غیبېږي هېڅ شی د خدای نه غیب نه دی الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړه راغونډې شي راغونډې کړې او واپس یې ترې جوړ کړو مخامخ یې ځان ته ودرو وی بنده دا دې ولې کړی جرم د پاسه جرم او ته څه وایي او ته وی الله من خشیتک یا رب بخاری کې راځي صرف ستا نه یریدم دا چل مې کړی دی الله تا ته نشم مخامخ کېدی ما وی ذرا شزان رک که پدی ده الله پریدی چې زبس جنت نور کوم خود پرید بس دغه څه خدي دیری ری خدي من خشیتک یا رب وانت تخپویږي چې ما ستا د یری نه دا کار کړی وی رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ چې واقعي دا سړی چې مړ کېده ما نه ډېر یریده چې ما ته به الله څه کوي زه خو ډېر ګناهګار یم پړه کې زما یره پرته وه لہذا اس نے کی نشته ګناهګار دی ما وبخه د جنت ته ګوره چې تا پړه کې یره راله دا توبه ولې سړی وباسي الله سړی وباسي چې په سړي یره راشي کنه یره چې نه راغلی بیا توبه څوک نه وباسي لکه یره راوله چې دا دومره لوی تکلیف ته کله د ما کور ته رادننه شته به کېږي دیکې ګورې دام نشته ټیک ته دام یو احتیاطي تدابیر دی چې دا چاته دا بیماري لګېدلې هغه د خلکو نه لرې وي لیکن زمارونو په دا ړومبي دل په دا اوس یو ځای کې واورېدل چې پلانکي یو کلي چې آیات کو چې هلته یو مریض د کورونا وایرس پیدا شو نو هغې ته خو د چین نه څوک نه دی راغلی نه د ایران نه څوک راغلی نه د سعودي نه څوک راغلی دا بیماري ړومبي سړي ته چې ولګېده چاره طرف نه ورته ولګېده چا طرف نه ولګېده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس شو کنه وی داسې خشته وخاني یو خارختي ورسره ګډ شي ټول خارختیان شي هغې وفرمایل لومبي ته چا راوسته دې نورو ته خو رده نه ولګېده لومبي ته چا راوسته الله نو چې کوم ذات دې لومبي ته کوم دا خارخت بیماري راوستې ده نو هغې ذات د دې خارختي نه دې نورو ته هم ور منتقل کړه که نه اوس چې زه سوچ کې نو الله له به نو دا ګورې توبه وباسئ الله ته رجوع کې که په کور کې درته یو ماشوم ته ولګېده څه به کې او ماشوم سره به څه کې ځه دا لوی خو به لرې کې هغه کټ کې سمله دې ماشوم سره به مور څه کې یو بچي ته ولګېدله په یو ماشوم ته هغه سره څه کې ایسولیشن خو به ته دغه له به وکې ځان له به کې مشر سړی به یوه ماله نږدې شپږ فوټه کې مه راځئ د خیر دی ډوډۍ به ورته لرې ځای نه ورکې لیکن دغه ماشوم بچي سره څه کې دې ماشومې بچی سره څه کې دې سره به څه کې ګوره د خدای د غضب او د قهر قسم په خدای که څوک کې اسبابو باندې هم نشي پوره کولی اسباب کم دي اسباب مسبابو باندې نشي راټینګولی بیا چې خدای وغواړي بس الله به ختم کړي چې ونه غواړي نه ختمېږي ګوره کافر سره به ځان نه حسابې کافر نه خو آخرت دی که نه اخو دنیا کې یو شړق ورکړي ولا الله پکې یو حکمت وي یو حکمت نه ډېر حکمتونه ټیک به کړي ځه هی کې څه خبره نشته خو مونږ خلک ګورې چې سړی قانون دا دی چې خپل بچې او پردی بچې په جګړه شي نو خلک هوښیار سړی کم نه ډب ورکوي خپل نه ډب ورکوي زمارونو الله ته به مونږ رجوع کوو خنداغانې به نه کوو ټوکې ټقالې به نه کوو دا خو مونږ وکړل که نه دا خو په اټ مارج باندې چې کوم عورت ماره چې شو هغه ټقالې مونږ وکړې که نه قرآن پورې اوس څه شوی هغه رو دی که نه اوس ولې جدا کېږه مارچ لګ یو ځل بیا وکړې که نه سرونه بربند مری بربند په دنیا کې دا لوبې وشوې د خدای کتاب قرآن پردې پورې خنداګانې وشوې د نکاح پورې خنداګانې وشوې اسلام پورې خنداګانې وشوې مولا پورې خنداګانې وشوې خاون پورې خنداګانې وشوې اوس پې راټینګې څه شو چې هغه وایي چې میرا جسم میری مرضی څه شو اوس که نه ستا مرضي ده که نه اوس راشه که نه بچ که که نه ستا مرضي ده که د الله مرضي ده اوس به راته پته ولګي جسم ستا دی مرضي ستا نه چلېږي اوس دا ولې 6 فټ او 7 فټ کې د یو بل نه لرې ګرځې ستا مرضي ده نو ولې کور ناست دی روځه اوس که نه چې ستا مرضي ده او ستا وجود دی نو دا ولې دې په کور کې دننه او دا خپل وجود کېنو اوس روځه میدان ته که نه روځه شابه خدای ښیي که نه ټک سره خدای ښیي کافر ته هم ښیي او مسلمان ته هم ښیي چې دا مو وایه ظالمه وجود تعالی ما در کړی دی مرضي پکې ستا نه چلېږي زما به چلېږي زه نه غواړم اسم نشي کولی الله ته به رجوع کوم
مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګاو ګرځېده نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده نو یو سړي د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغشتي او چې څنګه راووت شراب ورسره دي حضرت عمر صاحب یې ولیده و سړی په رب شو چې خدای دا خو امیرالمؤمنین په خپله ولیده د کبل ګواه وي نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګ هاتو ګرفتار شم دا سوچو عمر صاحب ورمنډه کړی هغه زر بوتل راواغېستو او صادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه که به دې بچ شم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شرابو نیولی ترخ کې ونغښته ملګري ترخ کې سره وجي صادر دی ویرو بس صادر کې څه دی وی بوتل دی پکې نو بوتل څوک په بوتل کې څه دی وی پی دی پکې یاره کله ته وایي چې ښځه پی دی پکې نو پی دی ترخ کې بیا ولې منډلې صادر کې لاس کې ولې نه نیسې وی ګرم دی او ویرو بس نو چې هغه خو ژرېده چې صادر یې څنګه راوایسته او پیر یې استل چې ډس شو بوتل ته په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبېدل او بړاستې خیږي روان دي پی او بړاستې خیږي ګورم حضرت عمر صاحب خو ولید هغه ویل لکه دا څه ماجره ده ما خو ولیده چې شراب د سره یخ پخ بوتل و لاس کې او دا پی نه روان شو دا څه مسله جادوګر څه مسله ده هغه ته امیرالمؤمنین معافې مه که څه سزا راکوي وی نه معافې وی دا ما شراب واخیستل دغه کور کې لاس کې و ښه یخ پخ و خو چې ته مې ولیدې ویرېدم نو صادر مې تو کو ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایه نن مې یو ساعتې زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل ګوتې بام نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونی کړم دروغ مې وویل رښتونی کړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د دې شرابو نه د خدای پی جوړ کړی شراب هم یو سیال شی دی او پیم بدون کې سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه وواس شرابي سړی دی او توبه ویستله نو الله حیا مو ساتله د دروغو نه یم بچ که پی دی پی شو ګرم دی بړاستې خیږي دی د مسلمان په توبه رب العالمین خوشحالیږي ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم او دا خبره درته کوم احتیاطي تدابیر به بالکل کوو ښه موږ ته چې ډاکټران کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به عمل کوو ډېر خلک وایي زه مړه که خدای کړي کېږي به کني نه 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 دنیا د اسبابو ځای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت کوو نو په غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې دي که نه د هغه نه غټ ایمان د چا و د حضور پاک نه مضبوط ایمان په دنیا کې د چا نه و لیکن هغه پیغمبر دا ویلی شو که نه ابوبکر چې زه چې زو یاره خپل کار به کوي په خدای بروسه نه خپل اسباب استعمال کړل او 3 ورځې په غار ثور کې محفوظ ناست دی دا د خپل اسباب دي او حضور پاک فرمایي په کم چت چې دیوال گیر چاپیرني په هغې به نه سملی د احتیاطي تدابیر دي ولې هسې نه خوب کې ته ودې او راپاسې او ته به ګینې بعضې وخت کې په خوب کې بنده پاسې خیال یې نه او یا بدیکه ووایې لاندې پرونه ځي د احتیاطي تدابیر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې چې وده کېږې نو بجلی مړې کا دا ګوره احتیاطي تدابیر دي د بجلی ولې رڼا یعنې بجلی نه سرکټ شاټ کیدی شي اور مړ کا اور نن سبا خلک په دې عمل نه کوي او ګیس ته کولو پاتې چې څومره مخلوق پکې مړه شو دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي نبی علیہ السلام په جنگ کې په احد کې 2 زغرې چولې دي 2 زغرې او د فتح د مکې په موقع هلمټ استعمال کړی دی او موږ تاسو ته څه وایي چې کلم تاسو یو لوښي کې اوبي نو سر پې بند کې کني یو ډکې پې د پاسه یو چوکه پې د پاسه یو لرګې پې د پاسه کېدی مشک اوتړی خوله والا بنده کې دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي دا مشک چې دیوال تاویزان دي په ولاړه ته اوبه مسکه هسې نه په دې مشک کې دننه څه ګنده شي وي مری ته دې لاړ نه شي هسې نه اوبه در باندې ډېرې راتوي نه شي اوبه به هم ضایع شي
او ته به هم لون شي. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر. نو چې کوم احتیاطي تدابیر مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي نو مونږ به په هغې ګوره مونږ مولیان چې چاته یو خبره وکړو نو خلک په عمل کوي که نه. دغه رنګې ډاکټران په دې ښه پوهېږي چې هغې راته کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به بلکل تاسو عمل کوئ که خیر انشاءالله العظیم. بلکل چې هغې وي بار مروځئ خو په کور کې استغفار ووایئ، توبې وباسئ الله ته، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه. استغفار ووایئ، توبې وباسئ رب العالمین ته. په کور کې د ګناه عمل مه کوئ. که په دې خبرونه مبرونه ګورئ نو خیر دی وګورئ پې، لیکن ډمتوب او ډرامې او فلمونه او سینماګانې دا پې مه کوئ. تلاوت وکئ د قرآن شریف په کور کې، زیات تعداد سره په کور کې د قرآن شریف تلاوت وکئ. څومره چې درنه کېږي نو تلاوت د قرآن شریف په خپلو کورونو کې وکئ او ذکر و اذکار وکئ، الله ته رجوع کې معافي د شپې پاسې رب العالمین ته جړاګانې وکئ او خدای پاک ته وجاړئ، چغې ووهئ رب العالمین ته، وایي الله دا زموږ ګناه ده او موږ معاف کړي. باقی د مانځه متعلق هم زموږ علما کرام چې څومره دي کراچۍ نه واله تر د پېښوره پورې ټولو دا خبره کړې ده چې خیر دی په داسې وخت کې چې کم بیمار دی او کم مریض دی خو دی بالکل نه راځي. مریضان چې کم دا 40 سال 50 سال نه زیاتی ټوخیږي یو انسان یا هغه ته د پیپړو بیماری د سانس د سا نه دی راځي، هغه د خپل کور کې منځو کې هېڅ پروا نشته. په یو موقع رسول الله مبارک صحابي ته ویلي دي چې اعلان وکړه الصلاة فی الرحال ایا الصلاة فی البیوت، چې په خپلو کورونو کې خپل منځونه وکړي او چې چاته بیماری وي بار دی بالکل نه روباسي. نبی علیہ السلام فرمایي اذا وقع بارض، چې دا طاعون بیماری په هغه ځمکه واقع شي چې په هغې کې نو هغې نه مه وځئ، ګورئ د هغې نه تېښته مه کوئ چې د هغې نه وځئ. خو ډېر خلک وي وتښتي، اسپتال نه وتښتي، دا ګناه کوي، دا ظلم کوي، دا وایرس دی بل ته به ولګي، الله به ولګوي، کله به ولګي کله به ونه لګوي. نو دا احتیاطي تدابیر ضروری شی دی. مصافحه لاس میلاول مستحب عمل دی، خیر دی که د مصافحې نه څه یره کیدی شي لاس به میلاوه، څه چل وشو السلام علیکم وایه. په هره موقع نبی علیہ السلام صحابو سره لاس خو نه دی میلاو کړی، صحابه برال السلام به واچو کې بناستل لاس باندې میلاو نه شو. معانقه ورته غاړه استل یو مستحب عمل دی، همیشه رسول الله مبارک نه دی کړی، کله کله کړی دی. نو چې داسې احتیاط دا به نه وی چې زه مړه یاره اسم نشته، بعضې سړی تویش کې راشي، تویش کې مړه اسم نشته، راځه مړه ما ته را تر غاړه وځه. اوس به درته ولګي نو بیا به دومره خولې له میټه کې راغې ټیزونه واچوې چې خر به هم دومره نه شي اچولی، بیا به څه کوې ورسره. تا ته خدای پاک وایي په دې کوټې روانې ور ټوپ کړه، مړه ځای سم نشته، اورېږه زه به ټوپ وم، ته ووایه زما مخکې ټوپه چې پته دې ولګي چې خپې دې ماتېږي او که دې نه ماتېږي. نه انسان له الله سبب عقل ورکړی، سوچ ورکړی. فر من المجنون فرارک من الاسد، یو جزام یو خاص بیماری ده، وایي داسې ته وتښته لکه زمري نه چې تښتې. نو دې امورو کې احتیاط ښه شی دی. بیا په پرېکړي سر بانګونه نه وي، په پښتانه وایي په پرې سر بانګونه نه ویلي کېږي. نو چرګ چې په سر ور پورې وي نو بانګ به وایي. نو احتیاطي تدابیر ډېر ښه شی دی، خو دا به نه وی چې دې څیز مې جوړوي، جوړونکی الله دی، حقیقي مؤثر رب العالمین دی. په الله به بروسه کې. نور چې د تدریس جماعتونه بندولو متعلق څه خبره نه ده راغلې. جماعت کې خیر دی، کم نه کم خلک چې څنګه وي څه پروا نشته دی چې چا په ځان باندې شکي یا یری راته ونه لګي یا زمانه بل چاته ونه لګي، پروا نشته دی. شریعت بلې زموږ داسې تنګ تروش مذهب نه دی الحمدلله، دې کې ډېره زیاته فراخي ده په شریعت کې، هېڅ خبره نشته. په خپل کور کې دننه خپل منځ وکړه، پروا نشته. کور کې جمع هم کولی شي، جمع کور کې کولی شي، یو خاوند دی د مخکې شي، زوی دی ورسره ودرېږي، زنانه دی ورپسې ځان لم زنانه وله جمع ورکولی شي. که سړي پکې نه هم نو زنانه وله جمع ورکولی شي، خو یاره زنانه به سړي سره یو ځای نه ودرېږي، شاته به ترې ودرېږي، یو ځای به نه ودرېږي، شاته به ودرېږي. نو ځان هم جمع سړی ورکولی شي، په خپل کور کې هم جمع کولی شي. او د جمعې د مانځه متعلق هم تاسو خو خیر زما وروڼه یې ملګري یې، حکومت د وخت طرف نه هم د اعلان دی او زموږ علما هم د اعلان کړی دی. نو خیر دی دا یو جومات به به لږ زم تاسو له چوټي درکم پکې خیر دی. ښه موږ به خپل مونځ کوو انشاءالله العزیز، خو چې د بهر نه کوم میلمانه دوستان وي نو خیر دی احتیاط ډېر ښه شی دی. ګاډي بند وي نو خیر دی که تاسو داسې په خپلو جوماتونو کې اجتماعات کم نه کم شي، مذهبي اجتماعات یا څونه کم نه کم خلک یو ځای شي، کم نه کم، نو ښه خبره ده، بده خبره نه ده.
دا زمونږ علماو پرون په کراچۍ کې میټینګ کړی دی ټولو په شریکه د هر مسلک عالم پکې او متفقه فیصله او د قرآن او حدیث پر رڼا کې دا فیصلې کېږي نو داسې خبره نشته دی اجتماعات چې څومره کم نه کم دا مو وایي چې نه اسم نشته اسم نشته اسم نشته تا ته پته نشته اسم نشته ورشه وکړه خلک یې غرق او تباه کړل او دا به مونږ په لومبورو کې په خپله وایي چې څه نشته مونږ خو یې داسې ګپ شپ دی مونږ ته پته نه وه چې دا دومره خطرناک شی دی دا چین پیشه او کاري پیشه او سره پاسه یو رب دین او که څه پکې اخوا دې خوا چې نه پروا نشته دی زمونږ خو د شمېر یو څو دغه دي که نه ګلان دي د ملکه نو دا به مونږ به دعاګانې به کوو چې زمونږ د ملک خدای حفاظت وکړي د ملک قوم که تباه شو د ملک معیشت که تباه شو ملک تباه دی د ملک معیشت لاندې روان دی دې وخت کې نورم لاندې روان دی نو دعا به هم کوو د خپل ملک ته به هم دعا کوو چې الله زمونږ دا ملک هم په خپلو خپو مضبوط ودرېږي زمونږ ملک معیشت هم تباه نه شي او زمونږ د مسلمانانو هر څوک چې دي چې الله د مسلمانانو حفاظت وکړي نو د دې څیزونو لږ به رونو خیال ساتو ښه خیر پروا نشته نن خو هسې هم باران دی زمونږ د جمعې چې څومره زما مقتدیان دي دوستان دي یو جومات به چې تر څو دا شینې ختم شوې پروا نشته خیر دی زه به هم د تاسې لږې لږې خبرې وکړم چې بیا دا ملګري وایي چې تقریر رانه ځي زه به لږې لږې درته وکړم نو خیر دی په خپلو جوماتونو کې د جمعې مانځل وځئ مختصر بس لږ د جمعې مونځ خطبه او خیر دی که بیا نفل هسې هم کور کې سنت دي که نبی علیه السلام به نفل کور کول او سنت به هم په کور کول نبی علیه السلام نو په سنتو په خیال کوئ که نه چې حضور پاک او یو څه دا کوئ نبی علیه السلام فرمایي چې هر مانځل اودس کول دی کې ثواب ډېر دی که اودس دې وي نو اودس کوئ ښه مدېداره غرغړه کوئ لاسونه یې په مخ اوبه اچوئ په سنتو که مونږ عمل وکړو خبره به ټیک ټاک شي بهتر مونځ هغه دی چې سړی په ځمکه سجده ولګوي ټیک ده که ته په جانمازم کې په مسلم رسول الله مبارک کړی دی په پوزي د پاسه مونځ کړی دی په څادر یې مونځ کړی دی خو په ټولو کې بهتر مونځ هغه دی چې سړی سر په څو لګوي په کاڼې په ځمکه ولګوي نو ښه خبره ده که په کاڼې په سر نیت ته سنت وکوه هر شي کې فایده ده ثواب به دې موشي او جنجال نه به هم خلاص شي لاس په صابون انزل ښه خبره ده الطهور شطر الایمان نبی علیه السلام فرمایي چې پاکوالی صفایي د ایمان نښه ده نو څه خبره نشته دی یا دا ماسک اچول چې یو سړی دا ماسک اچوي نو خیر دا مچولی شي مانځه کې هم که یو سړی دا ماسک اچوي علما خو ته مکروهه ویلی دی په هغې پکې یو دوه قیده لګولي دي چې دا مکروه هغه وخت کې دی چې بلا ضرورت سړی پوزه خوله پټوي بلا ضرورت نو دا خو ضرورت دی خیر دی پروا نشته او دویم دا دی چې لږ ډیلی ساته چې ستا خوله تلاوت کوي چې هغه کوله وي ته پکې تلاوت کولی شي لږ ډیله ساته او پروا نشته دی لکه دې وخت کې دا احتیاطي تدابیر دا د توکل خلاف نه ده اسباب نه استعمالول تعطیل الاسباب دی دا ګناه ده خپل اسباب به مونږ انشاءالله العزیز استعمالو او د ټول نه غټه یو خبره مې ذهن ته بله د شپې خلک ټوله شپه بانګونه وایي دا کار مه کوئ ښه یو حدیث پکې طبراني په معجم کبیر کې شته چې د وبا دپاره اذان چې کوم ځای کې وشي نو الله پې وبا ختموي یو خو دا حدیث انتهایی ضعیف دی کمزور روایت دی دویم دا ده چې د هغې دا مطلب نه دی چې د شپې بس ټول پاسې په خلکو بانګونه ووهئ ګور ډېر ماشومان ودي د خوبه راپاسي ورسره ډېر بیماران بعضې خلک ویریږي چې خدای څه چلو شو نو اسې بانګ وایه په کور کې څه بدیت یې نشته دی که ته وایې چې حدیث ضعیف هم د خیر دی فضایلو ضعیف حدیث باندې هم سړی عمل کولی شي خبره نشته خو دا اجتماعیت چې د شپې ټول خلک پاسې په لوډ سپیکرو او د کوټې چت ته وخیږي او چغې وایي د هغه حدیث باندې ولې عمل نه کوي چې مضبوط حدیث د حضور پاک دی په هغې عمل وکړه که نه په هغې کې ستا جیب خالي کېږي که هغې کې دی چې صدقه وکړې نو دې کې هېڅ شک نه مضبوط حدیث دی رسول الله مبارک چې د مصیبت دپاره صدقه بهترین شي نو په هغې عمل نه کوي کوټې چت ته خوار سړی خطې شي ښځو له خره چې بانګ نه ورځي ګنې دې به هم خطرې بانګونه به یې شروع کړي کوټې چت ته ختل خو آسان کار دی صدقه ورکوه چرګوټی لال کا خوا کې بل ته یو خبره ټولو ملګرو ته کوم تاسو ټول ناست یې د حکومت خو 3000 روپۍ ویلي دي پتنګ چاله به ورکوي چاله به نه ورکوي 3000 څه شی د سړیا دا دې زیاته کي او دویم دا دی چې کم مالدار یې وسم کېږي په خپل ګاونډ کې غریبانان خوار چاته معلوم دي که نه دی عالمان خوار به څه کوي مزدور دی ګیلکار دی یا ګوډمار دی چارې لذي څه به کوي چې دی په کور کښېني دی بار نه پرېږدي دی به کور څه خوري جمع پونچی خو چا سر نشته غریبانان په خپلو کورونو کې پراته دي نو چې دا کم مالداران خلک دي د زکات میاشتې دي اسیم او د خیرات خیر ښېګړې میاشتې دي مهرباني وکړئ په خپل ګاونډ کې دې غریبانانو له تروړه وړوالی دا صدقه م شوه او هغوی به هم خوشحاله شي ټول چې څومره د ما آواز اوري په خپل ماحول او ګاونډ کې د خپل غریبانانو له یو تروړه وړوالی
ولا نور سم چې سم غوړي وي هغه لګي هغه ولواله سبزي مبزي وي هغه ولواله چې غریبانان دغه دي چې هغوی ته هم څه فایده ورسي او الله به هم خوشحاله شي. دعا وکړئ رب العالمین د دې فتنې نه مسلمانان په حفاظت او په امان کې وساتي. الله موږ له استغفار او د توبې توفیق راکړي. یا الله ته زموږ د دې مصیبت نه په امن کې وساتي. چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت او شفا ورکړي. یا الله چې کوم پکې مړه شو شهادتونه نصیب کړي او چې کوم بیماران دي روغ صحتونه ورکړي. الله د ټول مسلمانانو د هر ملک د مسلمانانو د دې مصیبت نه خدای امن نصیب کړي. الله امن نصیب کړي. الله امن نصیب کې خدای د خپل عذابونو نه مو ساتي. الله د خپل قهرونو نه مو ساتي. د خپل غضبونو نه مو ساتي. الله دا ټول زموږ د ګناه نتیجه ده. زموږ ګناهونه موږ ته معاف کې. الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کې. الله موږ له توبې توفیق راکړي. الله موږ له توبې توفیق راکړي. الله موږ له استغفار توفیق راکړي. الله موږ له د نفلونو د منځونو توفیق راکړي. خدای زموږ د دې ښکلي ملک پاکستان حفاظت وکړي. الله د دې د مسلمانانو حفاظت وکړي. د عام مؤمنینو حفاظت وکړي. او نور دنیا کې چې کوم دی مسلمان په دې غم کې مبتلا دی خدای هغې ته محفوظ کړي. دعا وکړي الله زموږ حرمین بندي. الله مکه بنده د مدینه بنده د نن سبا عمره بنده او طواف بنده او د رسول الله مبارک سلام بنده. یا الله واپس حرمین کلاو کې الله. خدای حرمین واپس کلاو کې الله. یا الله حرمین واپس کلاو کې الله. بیت الله طواف واپس کلاو کې الله. د رسول الله مبارک مخته په سونو زرګونو مسلمانان ولاړو درود سلام به کو هغه بن شو. الله الله تا مونږ په ګناه نیولي خدایا د خپل مبارک پیغمبر الله د هغې مبارک چهرې ته د مسلمان ودرېدل بیا نصیب کې الله. خدای مونږ ټول هغه ځایونو له بوتلی کې او خدای حرمین بند شوي دا تا مونږ په ګناه نیولي یو. خدای دا ستا عذاب دی ستا قهر دی ستا غضب دی زمونږ ګناه یې وجه ده. الله ته ظلم نه کوې دا زمونږ ایمان دی. خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي. الله د امت مسلمه ګناه معاف کړي. الله د امت مسلمه ګناه معاف کړي. خدای د بیت الله طواف واپس شروع کړي. الله د بیت الله طواف واپس شروع کړي. الله مسجد نبوي واپس کولو کړي. الله مسجد نبوي واپس کولو کړي. الله د مونږ جماعتونه بند شو. الله په ډېرو ملکونو کې جماعتونو ته جرندې لګېدلې دي. الله جماعتونه بند شو. مسلمان شته جماعت بند دی. مسلمان غواړي جماعت بند دی. یا الله زمونږ دا جماعتونه کولو کې. الله زمونږ دا جماعتونه کولو کې. الله مدرسې بند شوې. الله د قرآن درسونه بند شو. الله د حدیثو درسونه بند شو. الله د دین درسونه بند شو. یا خدای پاک دا درسونه کولو کې. خدای دا درسونه کولو کې. الله دا فتنه ختمه کې. مونږ غریبانانو بې کسه بې څوکو درته لاس نیولې دی. خدای که د چا په ګناه دي نیولي هغه هم معاف کې. موږ هم معاف کې. خدای موږ هم معاف کې. موږ هم معاف کې. چې څومره بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي. قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي. زموږ د حلال او فراخه روزي نصیبه کړي. او خدای که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ پر هغوی بدله کړي. بې اولاد اولاد ورکړي. د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي. زموږ په حال رحم وکړي الله. زموږ په حال رحم وکړي الله. خدای زموږ ته د کرم او د رحم په نظر وګوره. زموږ رشته دارانو ته زموږ دوستانو ته زموږ ډېر دوستان دي اکثر را سره رابطې کوي. الله زموږ دوستانو ته د رحم په نظر وګوره. خدای موږ ته د قهر په نظر مه ګوره. الله موږ ته د قهر په نظر مه ګوره. موږ ته د رحم په نظر وګوره. زموږ بچو ته د رحم په نظر وګوره. زموږ زنانو ته د حیا او د پردې او د رحم څادر واچوه. او خدای ته د مصیبتونو فتنو آفاتونو په حفاظت کې اوسه. او چې کم خلق په دې کې مبتلا دي الله روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین. چې کوم جماعتونو کې دا ښه تپوس چا کړی دی د جمعې جمع نه کېږي او جماعتونه بند دي هغې دې په خپلو ځایونو کې د ماسپښین لمونځو کې هغې دې په خپلو ځایونو کې خطبې ته مسجد نشته. په خپل ځای کې دی د ماسپښین لمونځو کې چې جمعې لمونځ د څوک لاړ نه شي په خپلو کورونو کې بیټکونو کې د ماسپښین لمونځو کې. د ماس خبره خو ما وکړه چې کوم کورونو کې کلو کې دا وایرس مریض موجود دي د هغې نه نه وتل د خوشکشۍ په زمره کې ونه راځي.
حکومت وائرس شدہ علاقوں سے ٹھیک افراد کو بھی باہر نہ کیے نہ ناراضی د خودکشي هغې نه دی نوځي بالکل در پیغمبر علیه السلام حدیث دغه دی چې کم ځای دا بیماري لګېدلې چې کم پکې روغ دی هغه دې هم نوځي اس په دغه مریضانو خدمت پې څوک کوي او بل دا دی ورق قرآن شریف کې یو ځای کې راځي قرآن شریف کې یو آیت دی چې یو کلي باندې طاعون مرض راغی نو 4,000 کسان ترې وتښتېدل دغه بیمارۍ نه نو چې وتښتېدل او بار شو نو الله پې غضب راولېږه هغه 4,000 یې غونډ په هغه ځای کې مړه کړل تاسو ما نه بچ کېدی شئ تښتېدی شئ نو خامخا څه نه څه وایرس پکې موجود وي نو هغه بیا بل ته منتقل کېدی شي نو چې کم ځای کم خلک یي صحیح حدیث دی پکې هغه خلک دې بار بالکل نوځي بار خلک دې هلته نه ورځي دا خو د پیغمبر مبارک حدیث دی